مرد په ایراني رژیم، مرد په ایران، مرد په ایراني دولت، مرد د ایران په پوځ، مرد په روحاني، مرد په ایران په ملاتړو، مرد په ایران په جاسوسانو. ستړي مشئ ګرانو لیدونکو اوریدونکو، زه رحمان بنری یم. دا د وایس اف امریکا ټي وي ریډیو پروګرام فیسبوک لایو دی. دا وخت موږ د امریکې په سر ښار واشنګټن ډي سي کې د افغانستان سفارتخانې نه بهر د دې جلوس کوریج کوو یا مظاهره یا لاریون. دا لاریون په افغانستان کې چې کوم کډوال ایران ته ورغلي وو، په یزد ایالت کې وژل شوي وو، سوځول شوي، د هغې په ضد مظاهره وه. دا مظاهره دلته شروع شوه د امریکې په سر ښار واشنګټن ډي سي کې د افغانستان د سفارتخانې په وړاندې. دې کې چې کومې ویناګانې وشوې په هغې کې دی د دغې پیښې مذمت وکړو یا غندنه وکړله، او د دې غندنې نه علاوه دی دا غوښتنې وکړه چې د ایران حکومت چې په تسلسل سره دی دا تور پورې کړه چې افغانان کوم وجني یا په حملې کوي یا ژوندي سوځوي، د دې نه لاس په سر شي. بل دی دا وکړه چې د ایران رژیم چې کوم دی یا ایران چې کوم حکومت ته هغه په تسلسل سره د افغانستان سره دښمني کوي، د افغانستان ولس سره دښمني کوي، د افغانستان ولس چې دی هغې ته زیان رسوي، اقتصاد ته زیان رسوي. دغه غوښتنه او دغه خبرو نه علاوه دې پیښو ته د افغانستان د حکومت سفارتخانه چې دلته کوم ده د دې یو چارواکي هم وینا وکړه. هغې چارواکي دې مظاهرچیانو ته وویل چې موږ د ایران د حکومت سره په دې لړ کې نه یوازې دا چې تماسونه کړي دي، رابطې مو کړي د سفارتي چارو، بلکې د دې نه علاوه موږ دا هم کړي دي چې موږ دغه پریکړې چې کومې د افغانستان حکومت کړي دي په هغې کې دا دي د افغانستان د حکومت چارواکي چې ول هغې کې ویل چې یو دا دی چې موږ به په بیا کې په آینده کې چې کومه تګلاره جوړو هغه دا چې په قانوني توګه به د افغانستان چې کوم محصلین دي یا کار پارتونکي خلک دی هغه په قانوني توګه د ایران ته داخليږي. دغه رنګ هغو دا هم ویلي چې کومه پیښه شوې ده په یزد کې یا په بل یو دره چې کومه غیر کړه په هغې کې د دې پیښې به پلټنې کېږي او جوړې پلټنې به کېږي. د افغانستان حکومت وي چې په دې لړ کې هغوی یو ډله شریکه ډله هم جوړه کړې ده، او دغه شریکه ډله چې ده دی به پلټنې کوي او بیا به د هغې پلټنو په نتیجه کې چې څه پرېکړه وشي د هغې نه به دی ولس خبر کړي. دا وخت دا چې کوم تاسو په دې جلوس کې یا لاریون کې خلک وینئ، دا هغه خلک دی، هغه زلمي یا پیغلې دي کوم چې افغانان دي د امریکا په سر ښار واشنګټن ډي سي کې یا خوا ورشي ریاستونو کې پاتې کېږي. دی دا مارچ یا لاریون چې دی دا د واشنګټن ډي سي کې د افغانستان د سفارتخانې نه شروع شو او د ایران سفارتخانه چې د هغې طرف ته دا روان دی. ایران سفارتخانې ته دغه پورې تاسو زه بوزم دی سره واک کومه د 1 میل لاره ده یا 1 میل فاصله ده. دا وخت کوم شعارونه چې دی ورکوي یا کوم نارې چې ورکوي د افغانستان بیرغونه په لاسو کې راپورته کړي دي. دې مارچ یو بل دلچسپه همه خبر زه تاسو ته وکړم چې دا وخت چې کوم منظر لیدل کېږي په هغې کې زه وینم چې د دې مارچ کومه مشري کوي یا مخې ته چې کوم خلک روان دي هغه ټول جنکۍ دي یا پیغلې دي. د دې مارچ په منعقد کوونکو کې یا په ارګنایزرز کې سړي هم شته، خو زه دا وخت وینم چې د افغانستان بیرغونه په لاس کې دا لاریون کې چې کوم روان دي د دې مشري چې کوم کوي هغې کې زیاتره جنکۍ دي. که تاسو وګورئ دا وخت نو زه به په دې مظاهره کې یا په دې لاریون کې د سره په سړک روان یم. کووډ-19 یا کرونا وایرس ورځې دي، په دې کې دی دا اعلانونه هم کول چې خلک چې دی هغه ټول ماسکونه ولګوي، فاصله کې دې وساتي، لاسونه چې دي یو بل سره نه ورکوي، غاړې دې نه ورکوي. زه کوشش کوم، زه هڅه کوم چې په دې مظاهره کې روان خلک چې دی د هغو سره زما خبرې هم وشي، ملاقات هم وشي. تاسو د هغو په خوله واورئ چې اصل کې د دې غوښتنې څه دي، دا لاریون دی ولې جوړ کړه، او د ایران سفارتخانې چې اوس روان دي په واشنګټن ډي سي کې، د ایران د سفارتخانې نه به دی څه قسمه غوښتنې کوي، بلکې د یوې سفارتخانې نه دا منزل بل سفارتخانې ته روان شو. نو زه به یقینا دا غواړم چې د ایران سفارتخانې مخ د صورتحال هغه هم تاسو ته وښیم
د ایران سفارتخانې مخې ته چې کوم حالات دي. Can you speak Pashto? No, but you can speak Dari. Okay, can you tell me about the march? Why you guys are marching? What is the purpose of the march? You need to speak a little louder. Okay. We are marching here before Yeah, please, Dari, it's all right. Go ahead. ما اینجا که آمدیم جمع شدیم همه ما به خاطر عزیز که برای هموطنای ما ناحق جان خود از دست میتن، به خاطر عزیز که مملکت ما امکانات عزیز برشان نمیتن که بتون یک زندگی ساده و نرمال داشته باشن. و به همین دلیل سراسر کل دنیا ما افغانان خستن و میخوایم که دولت خود به استو بخزانن. All right, thank you, sir. Appreciate that. Ma'am, excuse me. Can you tell me why you guys are marching? What is the purpose of the march? Can you speak a little louder? It's to stop the injustice that's happening in Afghanistan. It's to stop the injustice that's happening to all the refugees that go to the surrounding countries, just seeking a calm place for their children. They're killing innocent children. They're raping young girls in all these countries, and nobody's raising their voice. Thank you so much, ma'am. Thank you. زه غواړم چې د مظاهرچیانو کې د نورو خلکو سره خبرې وشي. ما په خپله هم ماسک لګولی دی. زه کوشش کوم چې یو طرف ته دی نه اوسم، دا چې کوم دا یو ملګری چې هغه سره خبرې وشي. تاسو که ما سره لږې خبرې وکړئ په روانه کې تاسو خو شعارونه هم ډېر پورته کړل په زوره که لږې خبرې وکړئ چې دا مارچ چې دی ما خو د ډېرو خلکو نه تپوس وکړه تاسو په پښتو کې به ووایئ راته چې د دې مارچ دا وخت منزل چې دی څه دی کوم ځای نه روان شوی ما خپله اردن منګه افغانان یې افغان به اوسم افغان به یم تر څو پورې چې په نړۍ کې افغان وژنه بنده شوې نه وي موږ به خپل غږ پورته کوو. ایران لعنتي هېواد، ایران لعنتي پوځ په ایران کې افغانان سوځولي دي. موږ د هغې په حق کې په واشنګټن کې مظاهره کوو. نو تاسو دلته ډېر افغانان ګورئ چې په همدې برخه کې دلته راغونډ شوي دي او خپله مظاهره کوي، خپل غږ پورته کوي. موږ د ایراني رژیم په وړاندې خپل غږ پورته کوو او د هغوی نه خپل حق غواړو چې ولې موږ وژني، ولې موږ سوځئ. دا غږ به تر هغه پورې ژوندی وي ترڅو چې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي. په هر ځای کې چې موږ به خپل غږ پورته کوو، موږ به د ایراني رژیم په وړاندې غږ پورته کوو، موږ به د افغانانو حق غواړو. نو موږ په واشنګټن کې د ایراني رژیم په وړاندې د روحاني په وړاندې د ایران د لعنتي پوځ په وړاندې خپل غږ پورته کوو. څه مطالبې لرئ د ایران د چارواکو نه په امبیسۍ کې څه ورته وایئ؟ موږ د ایران سفارت د ایران کنسولګري او په ایران کې دولتي پوځ ده دا غوښتنه کوي چې افغانان د بېځایه ووژني. موږ افغانان د وژنو حق نه لرو، ولې موږ برخه واخلي چې هغوی موږ باندې د مرګ دغه کوي. دغه زموږ شعار دی چې ژوندی دې وي افغانستان. موږ د افغانستان پوښتنه پاتې کوو. یو بل راته ووایه چې کومه چارواکي د افغانستان حکومت د افغانستان د سفارتخانې بهر تقریر وکړه او کومه پرېکړې چې هغه د ایران د حکومت سره کړي دي یا کومې پرېکړې کوونکي دي په دې لړ کې چې هغه کومې فیصلې کوي افغانستان حکومت د ایران سره په دې هکله ستاسو د ولس غبرګون څه دی؟ یو منټ چې دا لاړ شي دا شور کوي لږ دا ګاډی چې لاړ شي. ارام نظم پلیز ها تاسو خبر راته کوئ. موږ د ایران د افغانستان دولت تر څنګ ولاړې هغه دولت تر څنګ چې د افغانستان په وینو زړه خوږېږي نه هغه دولت چې هغه خط شوي دي په ایران باندې په پاکستان باندې په نورو هېوادونو باندې. موږ تل د افغانان د افغانستان دولت تر څنګ ولاړ دي. د دولت نه پوښتنه دا ده چې د افغانستان د غویرو د حق غوښتنه وکړي. موږ باید د دې حق غوښتنه وکړو. موږ افغانان دي او ژوندی دې وي افغانستان. مهرباني تشکر. زه تاسو ته ښیم چې په دې کې مظاهره کې خلک ځینې په ګاډو کې هم روان دی. په یو ګاډي کې ما ولیدل چې د پښتو سندرې هم خلکو لګولي دي، د افغانستان بیرغونه هم پورته کړي دي. او تا پښتو درځي په مارچ کې په ګاډي کې روان یې، خلک پیدل روان دي، ته ولې په ګاډي کې روان یې؟ ښه دا ځکه نو په ګاډي کې روان یې. ستا څه نوم دی؟ دا کومه سندره دې لګولې ده؟ راځه په مزه راځه. شاه فاروق ته یې اواز ورکړه چې واورم. درځه
دغه رنګ په ګاډو کې هم خلک روان دي یو بل ګاډی زه وینم چې به کې یو بله ښځه روانه ده هغه ډرایوینګ کوي پاسه پې د افغانستان بیرغ هم لګولی دی Hey, excuse me, ma'am. Hey, how are you doing? What's your name? What's your name? Why you are in the march today? Excuse me, we are live, so can you please just provide some words? I want the government of Afghanistan for all the lives that are being lost across the nation, across the world, for everybody not standing up for my people. We are here to fucking say it's enough. Thank you, ma'am. Appreciate that. Thank you. ځینې غږونه چې دی زه خواست کولی شم دی ته په روانه کې دې مېرمنو ته یا مظاهرچیانو ته چې دی کمې خبرې چې په لایو پروګرام کې کېدی نه شي د هغې نه موږ ډډه وکړو ځینې مظاهرچیان ما لیدل چې ډېر په قهر وو ډېر په غوسه وو د هغې قهر او غوسې په وخت باندې چې Hi, do you speak Pashto? Or do you speak English or Dari or what? Dari. Okay, so I can't speak Dari, but I can ask you a question in English. You can answer me in Dari. It's all right. Okay. First of all, can you tell me about yourself? Who you are? Oh, no. Okay. Just say. Okay. So you guys, why you guys are marching? Okay. We're marching for Afghanistan. Can you speak a little louder, please? Yeah, we're marching for Afghanistan, for the people who burn in Iran. We want justice. They need to stop killing Afghans all over the world, whether it's Pakistan, whether it's India, whether it's Afghanistan itself. We need justice for people that are burning and for people who are innocent and they don't have a voice. So we're here for them to speak and we need justice. Can you tell me about yourself, who you are actually? I'm from Afghanistan, been living here in DC area for about 17, 18 years. I've done my schooling, everything here from Kabul, but we need justice for Afghanistan. Thank you so much, ma'am. Appreciate it. What's your name, ma'am? My name is Farida. Farida? Yes. Thank you, Farida. Thank you. Farida, چې دلته په امریکا کې پیدا کېږي د 1300 کالو راهیسې امریکا کې خپل تعلیم چې دی هغه پوره کړی دی سر ته رسولی دی دا وایي چې زه نن راوتی یم چې په افغانستان کې یا د افغانستان په نه بهر چېرته هم په افغانانو ظلم کېږي یا زیاتې کېږي د هغې دپاره زه غږ پورته کړم دا وایي چې موږ د هغه ظلم خلاف راپورته شوي یو کوم ظلم چې په ایران کې په تسلسل سره د افغانستان د ولس سره کېږي چې هغه هلته مهاجر شي کډوال شي محصلین شي یا د کاروبار دپاره لاړ شي د دوی دا تور دی زه د افغانستان د حکومت دریځ چې دی په دې پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا تکراروم خو دې نه مخکې چې د افغانستان د حکومت دریځ تکرار کړمه ایران چې کومه پیښه په یزد ایالت کې شوې ده په کوم کې چې افغانان وژل شوي وو په یو افغان زلمي اور لګېدلی و هغه اوبه غوښتې هغه د چاوبونه ورکولې د هغه ویډیو فلم یې جوړو د هغې پیښې تصدیق کړی دی پخلی کړی چې دا کار دغه شان پیښه شوې ده او په هغې باندې بخښنه یا معافي هم غوښتې ده Okay, go ahead. You want to speak some first? Can you tell me your name first? Just 1 second. Yeah, ma'am, go ahead. Speak a little louder, please. نام من سونیتاس از کابل هستیم آمدیم به اینجا به خاطر ای که در ایران افغانا کشته میشه در پاکستان در ایران سرشون ظلم میشه آمدیم که حق از واره به کسایی که نمیتونن از خود دفاع کرده گپ زده ما آمدیم که به خاطر از واه گپ بزنیم خدا کنه که گپای ما در پیش از واه قبول شوه خدا کنه گپا استاب شوه خدا کنه که گپای ما را بشنوه کلگی پرزیدنت ما and everybody they need to hear our voice they need to stop killing Afghans. Thank you. Ma'am, you're trying to say something. What were you trying to say? Our people here have the voice that others of Pakistan don't. So for all of us sitting here, we need to raise our voice for people who cannot. For us to be organized and sitting here, we need more people to line up with us, and that's why nothing changes. We scream and scream for 2 or 3 days, and that's it. That's why nothing changes, because we only scream for 1 day, and then it's done, and the next tragedy occurs. Tell me your name. Where are you from? So we're solid here from Virginia. Thank you, ma'am. Thank you. Appreciate that. دا یو بله پیغله چې ما سره خبرې وکړې تاسو واورېدئ چې دا وایي چې موږ د هغه خلکو د چا چې غږ نشته دی څوک چې بېوزله دي د هغو د غږ پورته کولو په خاطر دې لاریون ته راوتي یو په واشنګټن ډي سي کې دا نن یوازینۍ مظاهره یا لاریون نه دی چې روان دی په دې علاقه کې یو بل مظاهره لاریون چې دی هغه د تورپوستکي تن جورج فلایډ د پولیسو په ورخه کې د مړ کېدو په ضد روان دی د هغې حال به هم درکوو یو ځل بیا زه در یاد کړم چې زه رحمان بونریم ده د وایس اف امریکا ډیوا پروګرام دی دا مظاهره یا لاریون چې دی هغه خلک چې اوس چې خپل فیسبوک خلاص کړی دی دا په ایران کې په یس کې چې کم افغانان وژل شوي وو ژوندي سوځول شوي وو د هغې په ضد د واشنګټن ډي سي ورجینیا میریلینډ او د نږدې ریاستونو یا ایالتونو نه راغونډ شوي خلک دی چا چې دا مظاهره د افغانستان د سفارتخانې مخې نه شروع کړه
او د افغانستان د سفارتخانې په مخ کې دې ته مظاهرچیانو ته ویناګانې وشوې په دې کې ښځو سړو چارواکو برخه واخیسته په دغې ویناګانو کې دې غوښتنه وکړه چې په ایران کې چې د افغانانو سره کم تشدد یا زیاتې روان دی دا دې بند کړه چې د دې مذمت وشو افغان چارواکو وویل چې په دې لړ کې دی د ایران د حکومت سره تماس کړی دی یا رابطه کړې ده خبرې کړې دي هغه پیښه چې د هغې پلټنې او پخلی کېږي اوس دا وخت دا مظاهره چې دا د افغانستان د سفارتخانې نه تر د ایران د سفارتخانې پورې 1 میل یا 1.5 کیلومتر لار ده چې دا پیدل مارچ کوي په سړک باندې روان دي او دا مظاهرچیان چې دي دا د ایران سفارتخانې مخې ته روان دي د ایران د سفارتخانې مخې ته به دی دا مظاهره چې دا اختتام ته رسي په دې مظاهره کې د ایران رژیم یا د ایران د حکمرانانو په ضد تاوده شعارونه هم ورکړل او دوی د افغانانو د مظلومیت اظهار هم وکړ په دې مظاهره کې زه وینم چې خلک تاسو وینئ یو مشره ښځه دغه د وخت وینا کوي Ma'am, you were saying something. یو مشره ښځه ده چې دا په ګاډي کې روانه ده دا وایي چې خمیني چې کوم دی د ایران روحاني مشر دی د هغې په هغې باندې بد رد وایي دې خبرې چې دي په لایو پروګرام کې هغه ټرانسلیټ کول یا ترجمه کول امکان نه لري د نورې جنکۍ دي چې شعارونه پورته کوي Give me water! 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 I am Burning. I'm burning! I am 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 burning! Can you come with me just a minute? Can tell our viewers ته زموږ اوریدونکو ته ویلی شي چې I am burning, give me water د دې پس منظر سره دا غږ چا کړی و په لومړي ځل باندې دا چېرته ویل شوی و یو بل تاسو مهرباني وکړئ که لږ په زوره خبره وکړئ یو بل زه وینم چې په نیم مارچ کې لرونکي افغان پیغلې چې دي ډېر په لویه شمېره کې راوتي دي دا خبره ته فکر کوي چې په افغان پیغلو کې د سیاسي شعور د سیوا کېدو یو بنیادي څرک دی هغه ښایي او د دې علت ته څه وینئ چې افغان پیغلې ډېرې زیاتې دي نن ډېر تشکر Do you speak Pashto? Okay, do you speak Dari or English? Why you are marching? Can you speak me in Dari? Tell me in Dari. For Afghan lives. Who you are? What's your name? I want to be video. Okay, it's all right. Thank you so much. دا یو بله پیغله ده چې په مارچ کې روانه ده ما چې ته ولې مارچ کوې ولې په مارچ کې دی چې زه د افغانستان د ولس یا د افغانستان د مظلومو خلکو د غږ په خاطر په دې مارچ کې یا لاریون کې شریک یم د دې نه مخکې چې کومې نارې تاسو شعارونه اورېدل چې I'm burning, give me water. I'm burning, give me water. دا هغه جغ دی هغه غږ دی یا هغه فریاد دی کم کس چې دا په ایران یزد ایالت کې په لګېدلي موټر کې چې کوم اور و د په وجود لګېدلی اور و د هغې په وخت کې کوو چې زه سوځم ما ته اوبه پکار دي زه سوځم ما ته اوبه پکار دي هغه غږ دلته دی ریفلیکټ کوي سمبولیکلی په سمبولیکي توګه باندې دی هغه غږ دلته تکراروي د هغه تن چې سوی و مظلوم و اوبه یې غوښتې اور پرې لګېدلی و د چا چې هلته ویډیو جوړېده د هغې سړي هغه غږ هغه فریاد چې دی د دې ته پورته کوي دا مظاهرچیان فکر کوي
د مظاهرچیان دا وکړي یا تور پورې کوي چې د افغانستان د حکومت د ایران حکومت چې دی د ایران رژیم چې دی هغه د مظلوم افغانانو په قتل تشدد او زیاتی کې ورسره ککړ دی د ایرانی چارواکو د ایرانی مشرانو په ضد د مذمت یا د غندنې شعارونه هم پورته کوي دا غوښتنه کوي چې تر څو پورې انصاف نه وي شوی تر هغه پورې باید د افغانستان حکومت د ایران سره خپل سیاسي سفارتي اړیکې وځنډوي او شنډې کړي دا هم غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه نړیوال طاقتونه باید د افغانستان د ولس چې په ایران کې ورسره په تسلسل سره زیاتې کیږي باید انصاف وشي دی و چې وی وانټ جسټس هغه لیدونکي یا اوریدونکي چې اوس ما سره ملګري شوي دي سړي مشر ورته وایم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پروګرام د فیسبوک لایف د لارې دی تاسو دا پروګرام یا مظاهره چې وینئ دا هغه افغانان دي څوک چې په امریکا کې میشت دي د امریکا د مختلفو ریاستونو نه د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي ته راغلي دي په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارتخانې مخې ته مظاهره شروع کړه دا مظاهره چې وا په دې کې دی په ایران کې د وژل شوو افغانانو سره د زیاتۍ خلاف کوله په دې کې د ایران د حکومت د غندنه کوله په دې مظاهره کې د افغانستان د حکومت د غوښتنه کوله چې د ایران د حکومت سره د په دې لړ کې پرې کړې خبرې وکړي د افغانان چې هلته کوم وژل شوي دي د هغو د حقونو په سر د کلکې فیصلې وکړي که چرې ضرورت وي افغان حکومت دی د ایران سره تر هغې پورې خپلې سفارتي اړیکې وځنډوي تر څو پورې په ایران کې د وژل شوو افغانانو د وینې انصاف نه وي شوی په دغه مظاهره کې د افغانستان د حکومت یو چارواکي صافي دلاور هم وینا وکړله هغه د مظاهرچیانو ته وویل چې موږ افغان حکومت د سفارتي لارو د ایران د حکومت سره په تماس کې یو هغه ویل کومې وروستۍ پیښې چې شوي دي په دې لړ کې افغان حکومت کلک ګامونه پورته کړي دي د هغه پیښه چې په یس کې شوې ده د هغې پلټنې به کېږي اوس زه یو بله خبره وکړم دا مظاهرچیان چې اکثریت پکې د زلمو دی د پیغلو دی دا د افغانستان د سفارتخانې نه د ایران سفارتخانې طرف ته لاریون یا احتجاجي مارچ کوي د ایران سفارتخانې مخې ته چې کله دا مظاهرچیان ورسي هغه ځای کې به زه حال درکوم سر how are you doing one message, okay? yes sir do you speak Pashto or Dari No, I speak Dari. you go ahead you go ahead sir ما تنها به اینجا نامدیم که مردم مملکت دولت‌های خارج ازشان speak a little louder sir please ما اینجا نامدیم که تنها مسئولیت مرگ افغان‌ها را سر دولت ایران یا پاکستان پرتیم دولتمندای خود افغان ما ریسپانسیبل هستند به هر مرگ افغان با خاطر که کلش رشوتخور هستند به مردم افغان و به مردمای افغان کار معیار نیست از این خاطر مجبور هستند که برن در مملکت‌های خارج به کار و وقتی که دولتمندای ما پیسا را میگیرن در جیب خود میکنن و خارج میارن عوضی که مردم خود در اونجا کار جور کنن برای مردم خود کمک کنن کلشان بسیار خودخواستن در اینجا آمدن در امریکا اروپا قصرها در دبی جور کردن و مردم مسکین بیچاره از دست زور مجبوریت میرن در مملکت‌های همسایه‌های ما و همسایه‌های ما هیچ ارزش نمیتشونه چرا که دولت خود افغانستان ارزش نمیده دولت خود افغانستان ما چرا از دیگه مردم چی توقع داشته باشه وقتی که خود دولت خود ما را ارزش نمیده thank you sir thank you appreciate that thank you very much thank you پښتو چاله ورځي
ښه را سره خپل ځان معرفي کوو لږ په زوره به خبرې کوو دا قیس بهادر ده په زوره وایه نن د ایران په خلاف مظاهرې ته ځکه موږ د ډېر افغانان زموږ ایران وسوځاوه دوی په بې رحمانه شکل سره موږ صرف جسټس غواړو انصاف غواړئ انصاف غواړو لږ هغې طرف ته چې لار خالي وي ښه په دې خاطر موږ ټول کوو چې دغه د درې ایالاتو نه خلک راغلي چې میرلند ورجینیا او ډي سي نه نو موږ ټول په دې خاطر راټول شوي چې موږ د خپل د مملکت خلکو لپاره انصاف غواړو د کوم ځای یې په افغانستان کې زه افغانستان کې د لغمان ولایت څخه یم د مشرقي طرف نه لغمان ولایت ته مربوط یم تشکر وروره ستاسو څه نوم دی راته خپل نوم وښایه لکه ملګري په خیر سړی مه شئ لږ په زوره غازي ده غازي ته د کوم ځای یې له خیره نن په دا مارچ کې مظاهره کې څه کوې ایران ډېر ظلم راخیستی ده چې موږ افغانان ورونه څوک یې اوبو ته واچول څوک یې ژوندي وسوځول موږ انصاف غواړو ولې داسې کېږي تشکر مهرباني دا د ایران چې کوم سفارتخانه ده د هغې مخې ته مظاهرجان راورسېدل دغه د ایران چې کوم بیرغ دی دا په دې لګېدلی دی تاسې وینئ دا د ایران په واشنګټن ډي سي کې یا د امریکا په سرخار په واشنګټن ډي سي کې چې سفارتخانه ده د هغې مخې ته مظاهرچیان راورسېدل زه به هڅه کوم زه به کوشش کوم چې تاسو do you speak Pashto? Okay, speak who you are, what's your name and why you are in the protest. Speak louder. مهرباني تشکر مهرباني ها دا هغه ځای دی کوم ستاسو ته ما یادوو چې د ایران سفارتخانه ده د ایران سفارتخانه چې کومه ده دا د هغې مخې ته مظاهرچیان راغلل پرامنه مظاهره ده د مظاهرت زه تاسو ته ښیم Shame on the government of Iran! Shame! Mar Iran! Mar! دا مظاهرچیان دا وخت د واشنګټن ډي سي کې یا د امریکې په سرخار کې د افغانستان چې کوم د ایران چې کوم سفارتخانه د هغې مخې ته ولاړ دی زما سره یو ملګری ولاړ دی زه د هغه نه یو مرکه کوم مختصر لږ راته اول زموږ هغه لیدونکي اردونکي چې تاسو به نه پېژني خپل پېژندګلو کوو که لږه مهرباني وکړئ دا وخت دا مظاهره کوم ځای روانه ده په کوم ځای کې ده او څه غواړي په زوره وایه د دې لپاره چې ایران خپل سفارت یا کنسولګري نه لري مګر داسې یوه غیر رسمي نمایندګي دلته شته دی نو موږ دې ځای کې راټول شوي یو کې د بیرغ د مکسیکو دی مګر په دې بلډینګ کې د ایران نمایندګي هم شته دی نو موږ راغلي چې د هغوی د دغې ناچیزه دفتر په مخ کې خپله مظاهره وکړو خپل اواز پورته کړو یعنې دا د ایران سفارتخانه نه بلکې د ایران له سفارتخانې چې کومه نمایندګي کوونکې سفارتخانه ده غیر رسمي نمایندګي ده هغوی رسمیت نه لري په امریکا کې او نشي کولی چې په امریکا کې کوم دفتر خاص ولري مګر دا غیر رسمي داسې یو دفتر دی چې په دې کې د ایران بعضې خلک چې ځي راځي نو د دې ځینې کارونه کېږي چون د پاکستان سفارت د هغوی د کنسولي کارونه مخکې وړل نو ګمان کومه چې هغه به اصل ځای دا به هم ځای خو موږ داسې فکر کوو چې دا بهترین ځای دی په دې دلته د دوی مستقیمه نمایندګي شته د غیر رسمي څه غوښتنې دي د دې مظاهرچیانو
مظاهرچیان صرف د خپلو خلکو د درد او د مشکلاتو غږ پورته کوي. دلته راټول شوي دي، دا د هغې پېښې په ضد باندې راټول شوي دي چې پکې تقریبا تر 400 زیات افغانان مړه او زخمیان شول او وسوځېدل، ژوندي وسوځېدل چې ویډیوګانې په فیسبوک او په ټولو ځایو کې راغلې. هغې نه مخکې 10 ورځې مخکې دوی تقریبا تر 50 زیات افغانان اوبو ته په لاس تړلي وو او اوبو ته غورځولي وو. د هغې وکیل تقریبا 40 تنه زیات مړه شول. نو موږ راغلي چې خپله مظاهره دلته ثبت کړو. د افغاني رژیم د دې بد کار، د دې بدفعله عمل او د غیر انساني عمل په مقابل کې ودرېږو. یو ځل بیا راته ووایه چې دا امبیسي چې دا سفارتخانه ده د مکسیکو ده، دی پکې خپل رسمي دفتر یا د هغو نمایندګي لري. دا بلډینګ چې دی په دې کې اصل کې د مکسیکو سفارت یا فرق د هغوی کومه نمایندګي کونسلګري ده، او دلته د ایران د سفارت یا د ایران د خلکو یو غیر رسمي اداره شته. تشکر، ډېره مهرباني، تشکر. زه یو ځل بیا در یاد کړم تاسو ته چې دا مظاهره چې ده یا لاریون چې دی دا د افغانستان چې کوم سفارتخانه ده په واشنګټن ډي سي کې د هغې نه روانه شوه، او کوم ده چې د ایران د سفارتخانې نمایندګي کوونکې سفارتخانه ده، کوم چې په رسمي توګه باندې خپله سفارتخانه نه لري، خو د هغو د نمایندګۍ لپاره دلته کې یو سفارتخانه ده د مکسیکو. دغه بیرغ چې تاسو ځخیم د مکسیکو بیرغ دی، د دې بیرغ لاندې دا مظاهرچیان ولاړ دي او د ایران حکومت په ضد شعارونه یا احتجاج کوي. دا احتجاجونه یا شعارونه چې دي دا د یزد کې چې کوم افغانان وژل شوي دي په ایران کې، دا د هغې په ضد باندې په امریکا کې میشت افغانان چې دي هغه کوي. دا د یو یادونه هم وړاندې کوي د سفارتخانې ته چې د ایران حکومت ته ووړل شي. یو یادونه دی په واشنګټن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې هم وړاندې کړه. هم دې سره زه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په واشنګټن ډي سي کې خبریال رحمان بویره تاسو نه اخلم، اجازه خپل خیال ساتئ.